Assalamualaikum dear students. نن چې کوم زموږ د کلاس ټاپک ته HTML کلرز موږ باندې ډیټیل کې وایو ورسره دا چې کوم ټایپس دي RGB کلر دی هیکزاډیسیمل کلر دی HSL کلر دی دا ټول موږ ډیټیلز سره نن ودین پریکټیکل کو سمپل نیو فایل باندې وکلیک کو دلته برا شو کلیک په کریټ باندې کریټ کې مو لیکلو HTML کلر صحیح شو جست مو لیکلو HTML کلرز ډاټ HTML ملګرو صحیح شو انټر بٹن پریس کا دا زموږ سره رالو HTML کلرز راغلی دلته برا شو بوایلر کوډ به مونږ ولګو صحیح ده اور دلته به مونږ سمپل ولګو سا HTML کلرز کلیر صحیح شو HTML کلر بوډي ته رالو دلته مونږ کلیک کو کلر مونږ دی لپاره یوز کوم سره ډیفرنٹ کلرز لایک ټومیټو شو اورنج شو سره ګری شو سلاټ بلو شو وایلټ شو لایټ ګری شو دا ټول موږ سره کلرز نیم دي تاسو ګوګل کولی ډیفرنٹ نیمز برات تاسو ته راشي د کلرز لپاره سمپل فرست زرا علم دلته موږ کلر یوز کو کلر کې لایک ز دلته یوز کوم مولا ګلو H1 هډنګ 1 او دلته مولا ګلو کامل اکیډمی صحیح شو کنټرول اس میں کو رائٹ کلک کو اوپن ود لایو سرور کو نو موږ ته بس شو شي کامل اکیډمی کلیر دی فور ایگزامپل with the help of HTML جسو کوما دله کلر چینج کوم نو موږ سره دلته یو فاونت ټیگ دی کوم ټیگ درا سره فاونت کلر equals to like ما واستو red فاونت کلر د موږ سره څه شي red دي شي را سره صحیح ده او دا ټیکس نه یا به کنټرول X کو دا بدلته 8 کو فونٹ کلر دی زمونږ څه شي ریډ دي شي کنټرول اس رائټ کلیک اوپن ود لایو سرور کو زمونږ فونٹ کلر بس کیږي ریډ کیږي ورا سره دا یو هم د موږ سره نه دی چې موږ سو کو ود هیلپ اف HTML موږ کلر چینج کو نه موږ CSS باندې څه کو د دې کلر و چینج کو صحیح شو را روان دي CSS په وایو ان شاء الله او دلته موږ سیمپل وایو چې زمونږ کم کلر دی دا رنګ سره راغلی صحیح شو د قشان دله کما واغشتو H2 می واغشتو صحیح شو او په H2 کې ما دلته لګولو چې لکه لا ډاری کې زه لګوم چې لکه ما سره کم فونت کلر دی فونت کلر ایکوالز ټو زم چې هغه ما سره څه شي یلو شي را سره ټیک تا او یلو د څنګه شي موږ سره دلته بداو لګو او دلته فونت کې بدن نو لګو چې سا مای کلر از یلو my color is a yellow صحیح ده کنټرول اس کو آل سټیپ کو زمو چې کم کلر دی my color is yellow دا ور سره شو شي کلیر دی اچھا دا خو زموږ سره کلر سره سره اوس د دې موږ سره ډیفرنٹ سره دلته کمنټس کې ورته زلګو موږ سره ډیفرنٹ موږ سره پدې کې د دې ټایپس دی یو RGB کلر دی RGB کلر RGB ریډ گرین بلو صحیح شو دا مې دا سو لګولو موږ سره دا RGB کلر دا موږ سوایو ریډ گرین بلو وټوالو RGB کلر پس موږ وایو پدې کې موږ سره ډومبه ویلیو چې کم دا د ریډ د پاره لګي سیکنډ ویلیو د گرین د پاره لګي او تھرد ویلیو چې کم دا د بلو د پاره لګي فور ایگزامپل زرالم دلته ما سو واغشتو یو هډینګ واغشتو سم واغشتو هډینګ ز څنګه اهلم ګوره ها ز سمپل دلته رالم ز یو هډینګ لګوم دلته ما ولګولو سو H1 جست H1 هډینګ ولګولو او تاسو د په لپاره ز سمپل دلته یو کلر یوز کوم لا یو اټریبیوټ مونږ ویل سټایل صحیح شو دلته یو اټریبیوټ ته سټایل زویم چې هغه یوز کوم CSS زبر یوز کی سټایل اټریبیوټ می یوز کو او زه د ما سره کم بیک گراوند کلر راغلی پروپرټی ده ها بیک گراوند کلر ما سره کم راغلی دی نو پای کې ته کم ویلیو والا RGB والا نو اوس وګورئ د ریډ گرین بلو راغلی دی کنه ما د ریډ گرین بلو شو کوي نو زبردست چلو کم چې زه ورته ما چې ما سره ریډ چې کم دی هغه پکې 245 والا صحیح شو دونه کې گرین چې کم ما سره راغلی دی نو دا چې کم ویلیو دا هغه 120 والا ګورو چې کم کلر را سره جوړیږي ها او بلو چې کم راغلی نو موږ سره سواله جست 30 والا صحیح شو او دلته ما ولیکلو دوباره کامل اکیډمی داسې کلیر دی کنټرول اس میں کو رائٹ کلیک کو اوپن ود لایو سرور کو نو د دې نه موږ سره به یو کلر جنریټ شي خو دا کم کلر دی دا زمونږه بیک گراوند کلر دی ټیکس کلر نه دی ها جست بیک گراوند کلر دی که زه دا ټیکس کلر لګوم نو اومم لګو چې دلته برا شو موږ بوله لګو چې سا ټیکسټ صحیح شو اور دلته موږ سمپل ټیکسټ بوله لګو دلته برا شو او لګو سا RGB صحیح شو RGB بوله لګو د دې دا و سٹارټ کو او ټیکسټ ما سره کم ټیکسټ ته هو دا ټیکس کلر یادو ها دلته برا شو لګو سا کلر پراپرټي صحیح شو
دلته به دا ختم کو او دلته به لګو لایک سٹارټ کې ما ریډ دونه ورکو بلو مې دونه ورکو دا مې واشو ریډ ګرین بلو کنټرول اس کو آل سټیپ کو صحیح شو دلته موږ ګورو زمونږ کم دی دلته به دې سکو دا به ختم کو کنټرول اس رائټ کلیک اوپن وذ لایو سرور صحیح ده اوس دلته موږ ګورو نو زمونږ سری کلر چې دا ټیکس کم دی هغه سره چینج شو صحیح ده کنه نو دې طریقې سره تاسو دا یوز کولی شئ دا ټایپ سره موږ ها ار جی بي کلر موږ دی ته وایو دغه شان دی که زه یو بل H1 لا H2 ولم هغې لپاره هم یوز کولی شم صحیح ده دا سمپل اگزامپل موږ سره د سرې د آر جی بي کلر دی ریډ ګرین بلو چې موږ څه ته وایو بیا موږ سره دلته یو بل راځي هغې ته هیګزا کلر ورته وایو څه ورته وایو هیګزا کلر ورته وایو هیګزا کلر کې موږ سره څه دی سمپل کمنټ کې زه لګوم چې څه دا موږ سره راغلی دی هیګزا کلرز صحیح شو اوس په دې هیګزا کلرز کې موږ سمپل دا وایو چې دې کې به موږ ویلیوز ورکو ویلیوز د ځان نه موږ نشو ورکولی ها لایک زه رالم او زه دلته څه کوم د هیګزا ورکوم دلته H1 فور ایگزامپل ما واغشتو صحیح شو او دلته مې ولیکلو this is my blue no this is my first class में लगो this is my first class example ले हाँ just some this is my first class लगो दिल दरालम और जो तेम चे style सही शो और style के ज़ोन जो मासरा कम कलर रावले दे style जोर तेम जो मासरा दिल ता कम कलर रावले दे कना आगत सवाला पहले जाके वाले नो आगे लपार मुंगा दिल ता लगो हैश सब लगो हैश फॉर एग्जांपल मुंगा दा रेड लगो नो दा रेड दा पार मुसरे हो हास्ट वैल्यू दा h हैश डबल f हो लगो 4 times 0 को लगो दिल ता मोले 1 2 3 4 सही शो दा रेड दा पार दा उगोर दा यो हेक्सा वैल्यू दा मुसरे सही दा शांति का दा ज चेंज कम नो दिल दा हेक्सा वैल्यू को पहले चेंज की वर्ता हो रे दे दा यो वो दा एक डिफिकल्टी हां मुंगा नॉर्मली ला दा यूज को RGB कलर यूज को का RGB कलर ने भी का ना नो बिया मोग नॉर्मली दा कलर यूज को दल दचे मा सर कम दा वाला रागले दे नेम वाला कलर रागले दे आका बिया मोग यूज को हाँ दा शांति HSL दे मुग सर नो HSL मुग सर स्टैंड्स पार से कम दे नो ह्यूज सैचुरेशन लाइटनेस तरह सर ह्यूज सैचुरेशन लाइटनेस होता वायु हाँ आगा दा शांति वैल्यूज के मुग सर कार के यूज को लिशे ठीक था दा सिंपल कॉन्सेप्ट बगे मुग सर दसरे द कलर जरा सरा इंशाल्लाह पर नेक्स्ट क्लास को बिया मोग दरेज कम नेक्स्ट टॉपिक थे आगा डिस्कस को वस्सलाम।